أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. مخکې آیت کې وفرمایل إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. چې کافران چې دي د دوی مالونه او د دوی اولاد به د دوی په هیڅ کار رانشي. نو گویا چې یو خیال پیدا کیږي چې دا داسې یو بیکاره اشیا دي نو بیا خلک په دې پسې دا دومره سعی او کوشش ولې کوي. نو دې آیت مبارکه کې د کافرانو یا د ټولو انسانانو فطرت بیان کړی دی چې دا د انسان یو فطرت دی، یو مزاج دی. کله چې دی هغه لاول ماشوم نو د لبو سره هغه شوق کوي، او کله چې ځوانۍ ته نږدې شي نو بیا د واده او د زنانو په تکل کې، او چې کله بیا عمر ځواني پخه شي نو دی بیا مال او دولت، جیداد، ګاډي او څاروي په دې شوق کې ولګي، زامنو په شوق کې ولګي. نو دا الله تعالی د انسان په فطرت کې داسې ایښودې ده. نو فرمایي چې دا خو یو عام فطرت دی، داسې خبرې خو څه نه څه په ځناورو کې هم وي، لیکن انسان چې دی دا الله تعالی اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، دی به په ځان کې څه امتیازي حیثیت جوړی، او دی به د دې ظاهر اشیاو نه صرف نظر کوي، او د آخرت چې دی نو فکر به او د آخرت نعمتونه چې هغه دایمي دي او اصل دي دا به خپل مقصود نظر ساتي. فرمای زین للناس، ښایسته کړلی شوي دي د خلکو د پاره. نو دا ښایست د دې اشیاو د دې فاعل خو الله تعالی دی، یعنی الله تعالی داسې کړي دي. البته د دې وسوسې دا شیطان اچي. نو فرمایي چې ښایسته کړلی شي دي للناس د خلکو د پاره حب الشهوات، محبت او مینا د هغه څیزونو چې نفس غواړي. شهوات هر هغه شی چې هغه نفس چې دی نو هغې باندې خوشحالیږي. من النساء د زنانو نه. نو دا ګویا چې کله انسان ځوانۍ ته ورسي نو دا د اولنی هغه خیال وي. والبنین، او بیا په هغې پسې
د الوات فکر د انسان سره ولګي. والقناطیر المقنطرة او خزانه جمع کړلې شوي د بیبیانو او د الوات نفس بیا د مال شوق دا په انسان کې پیدا شي، نو دی بیا خزانه خوخی جمع کړلې شوي من الذهب د سرو زرو والفزة او د سپینو زرو، یعنی مال دولت جمع کول دا فکر د سره ولګي. والخیل المسومة او اسونه نشاندار، یعنی د سورلی شوق پیدا کېدل او د سورلی فکر لګېدل، دا گوی چې د مال دولت نه پس خود به خود د انسان په ذهن کې دا شوق پیدا کی. او یو خو سورلی عام ده د هر وخت مطابق چې کومه سورلی هغه خوښول، او دا اسونه چې دي دا داسې یو سورلی ده چې دا سره د دې نه چې په دې وخت کې د دې نه ښه سورلی موجود دي، لیکن بیا هم چې کم مالدار خلک او سره زر او سپین زرو خزانې جمع کړي، نو هغوی بیا هم دغه اسونه ساتي. لکه باچایان او وزیران اکثر د هغو سره سره د دې نه چې ډېر اعلی ګاډي ورسره موجودي، لیکن بیا هم اسونو شوق کوي. مسومه دا هغه اسونو ته هم ویلی کېږي چې د هغې په تندي کې یو سپین هغه چاپ وي، او خپې او مخکینی خپې چې دا سپینې، او دغه شانتې مسومه تربیت یافته اسونو ته هم وایي، سریدونکو ته هم ویلی کېږي، او ساربه اسونه دې ته هم ویلی کېږي. والانعام او ساروي، د سارو شوق هم چې دی نو هغه انسان ته په دغه آخرني ځوانۍ په دې آخر کې لګیږي. والحرس او د فصل شوق دا چونکې د دنیا مال او اسباب دي، د دې شوق هغه لګي د عمر په آخرنۍ حصه کې. ذالک متاع الحیات الدنیا، الله رب عزت فرمایي چې دا خو د دنیا د ژوند د تیرولو سامان دی، دا یو د ضرورت اشیاء دي، د دې هغه اهمیت صرف دغه دی چې په دې باندې د دې سره زندگی تیریږي، د ضرورت شی دی. نو دا د دنیا ضروریات دي، او ضرورت چې دا په مقصد باندې مقدم کولی کېږي نه. کله چې ضرورت په مقصد باندې مقدم کړلی شي نو هغه بیا د هلاکت ذریعه ګرځي. دا ټول اشیاء چې دا ضروریات دي، دا د ضرورت د حد پورې د دې هغه اهتمام پکار دی، لیکن که دا یو سړی د ضرورت نه زیات اهم کی او خپل مقصد جوړ کی، نو ګویا چې دی د سمې لارې نه واوښتو، دی د هیرس او د هوس هغه شکار جوړ شولو، نو دی ګویا چې خود به خود د آخرت فکر د ده نه ختم شو. او فرمایي چې
دنیا چې د په لاس کې ساتل پکار دي او فکر د آخرت او محبت د الله تعالی دا په زړه کې ساتل پکار دي. نو چې کله یو کس دا اشیاء د لاس په ځای باندې په زړه کې کېښودل نو ګویا چې دی په امتحان کې ناکامه شو، د خپل مقصد پرېښودو، دی د مقصد نه واوښتو. او د دې مثال په حدیث شریف کې ورکړی دی چې د دې مثال داسې دی لکه دا زندگی چې ده دا د دې د تیرولو لپاره دا اسباب ضروریات دا داسې حیثیت لري چې د دې نه بغیر زندگی نه تیریږي. نو دا د زندگی تیرولو لپاره اسباب دي. د دې مثال نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ورکړی دی چې د دې داسې مثال دی لکه د یوې کشتۍ، یو کشتۍ بغیر د اوبو نه چې دی دا نشي چلیدلی، یعنی په بغیر د اوبو نه په وچه باندې کشتۍ نه چلیږي. دغه شانتي بغیر د دې اسبابو نه زندگی نه تیریږي. لیکن که یو سړی په اوبو کې کشتۍ روانه کړې ده نو دغه اوبه چې تر څو پورې د دې کشتۍ نه بهر دي دا کشتۍ به روانه دا به نه ډوبېږي. او که دې سړي دا وګڼله چې دا اوبه دومره اهم دي د دې کشتۍ دپاره چې دا کشتۍ بغیر د دې اوبو نه نه چلیږي او دغه اوبه دې کشتۍ ته رادننه کړې، د حرص او د لالچ د وجې نه که په یو ځای کې اوبه نه چې زه بیا دا استعمال کم، نو که دغه اوبه د دې کشتۍ ته راواړولې او دا کشتۍ د اوبو نه ډکه کړه نو دغه کشتۍ بیا نه چلیږي، دا به ډوبېږي. دغه شانتي مثال د انسان دی چې دی به دا ضروریات چې دي دا د لاس پورې به صرف محدود ساتي، زړه ته به یې نه اچوي. او کله چې دا اسباب د زړه ته واچول نو ګویا د دغه بیوقوفي وکړه لکه څنګه چې یو کس په کشتۍ کې روان دی او دی خپله کشتۍ د اوبو نه ډکه کړي نو دغه بیا چلیږي نه بلکې دا به ډوبېږي. نو فرمایي ذلک متاع الحیات الدنیا، دا خو د ژوند د تیرولو سامان دی، اسباب دي. والله عنده حسن المآب، او د الله تعالی سره بهترینه ټکانه ده، بهترین ځای دی تیار کړلی شوی چې هغه آخرت دی. د آخرت دا داسې یو عالم دی چې د دې کې یو جنت دی یو جهنم دی. نو د هغې جنت چې دی هغه ټول د مزو ځای دی، د هغې خوشحالي چې ده کامله خوشحالي ده. او جهنم چې دی دا د کامل تکلیف ځای دی. او دنیا چې ده د دې خوشحالي هم نیمګړې ده او د دې تکلیف هم نیمګړی دی. د دې غم هم داسې غم نه دی چې هغه دی بیا نه ختمیږي. که ډیر زیات اوږد غم شي نو کم سے کم په مرګ سره ختمیږي. او آخرت داسې نه دی. زوینا ښایسته کړلی شوي دي للناس د خلکو دپاره حب الشهوات، محبت نفس ته د محبت د هغه څیزونو چې خلک په نفس باندې من النساء د زنانو نه، والبنین او د زامنو نه، والقناطیر المقنطرة او خزانې جمع کړلی شوي، من الذهب د سرو زرو،
والفزة او د سپینو زرونه، والخيل المسومة او اسونه نشاندار، والانعام او ساروی، والحرث او فصل. ذلك متاع الحیات الدنیا، دا سامان د ژوند د دنیا دی. والله عنده او د الله تعالی سره حسن المآب، بهترینه ټکانه د تیار کړلې شوی. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.